نو حدیث بیا ورته بیا به ورته د کور نه 1 روپۍ 2 راوویستله چې څوک پوه نه شي چې دا خو سوالګر دی واقعي میانځ کې به هغه طالب و ده به ورته حدیث وایي په خدای زمونږ د علمو ډېر زیاتې خوارۍ کړې یو عالم تیر شوی دی امام سرخسی یو غټ کتاب ډېر کتابونه یې لیکلي خو یو غټ کتاب یې دی مبسوط تاسو ګورئ د مقصود اخیری جمله سره بادشاهونه و کوي کې وغورځول شال کیو شال غټ کوي شاګردان به راتلل د کوي په هغه پولیس یې مقرر کړي وایي دته که ډوډۍ به شاګردان تاسو به نه اچوئ ورغورځئ دې ورته په دې کوي کې به ډوډۍ هم خوري متیازې به هم کوي لوی او دسماتې به هم څونه ګران کار شال کوي کې شان اوبه به یې ورښکته کړي د څکو دپاره غریب نه او ډوډۍ او په هغې کې هغه درس کاو شاګردان به د کوي په غاړه او دی به په کوي کې اخري جمله د مبسوط وګورئ دا الفاظ دي هذا آخر ما املاه السرخسی دا اخیری هغه ده چې سرخسی د دې املا ویلې ده وهو مسجون فی البئر او دې وخت کې سرخسی په کوي کې قید دی دقه رنګ امام احمد ابن حنبل د دنیا د زمانې بادشاهانو ظالمانو ورسره ظلمونه کړي دي د قرآن شریف په یو مسله کې په درو والي شوی په هغې دا طالبان پوهېږي تاسو پرې نه پوهېږئ مسله د خدای بچې تاسو کښېنئ که نه یا تاسو دا موبایل غم جوړ کړی دی هلته شاته ملګري دی ته نه ښکاري کښېنئ څه کوئ بس کښېنئ ته هم کښېنئ بچې کښېنئ دا ټول پرېږدئ مړه سړی خبرې واورئ څه عمل به پرې وکړئ دا څه مصیبت هم راغشتی یو مسله وه د قرآن شریف د خلق القرآن په هغې کې یو ظالم بادشاه گرفتار که او بیا هغه په درو باندې وواهه مامون الرشید گرفتار کړو بیا خدای مړ که د هغه ورور معتصم بالله هغه ته یې وی چې دله به سزا ورکړې پرېږدی به نه نو په درو یې غریب وواهه یو کم 10 درې یې والیو او بېهوش او بېهوش کله چې مړ شو ګوره څومره لوی سړی دی مولا علی قاری او حافظ ابن کثیر لیکلي تعداد کې لږ د دواړو فرق دی خو 25 لاک خلکو د جنازه کړی 25 لاکه څومره شی دی دا که ته وایې چا شمېرلي وو دا لکونه دی صفونه وشمېرل چې دومره صفونه دي او اندازه یې واخیسته چې په یو صف کې دومره کسان دي 25 لکه خلکو او د دې 25 نه علاوه 60,000 ښځو جنازه کړې ده 60,000 ښځو او حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې د ده په جنازه 25,000 کافران مسلمانان شوي دا دومره لویه جنازه دومره لوی سړی چې 236 سال پس د قبر خوا کې بل قبر کنستی شو د ده لحد پکې پرېوت داسې سالم پروت و لکه په لومبی ورځ چې بنده ښخ شوي خیر هغه واقعیت خو یې ډېر دی درته نه وایم خو دونه به درته ووایم چې کله دی وفات شو د یو شاګرد دی یحیی ابن اکسم دا د امام ترمذي استاد دی د ډېرو غټو محدثینو استاد دی هغه په خوب کې ولید وی په یو ښکلي باغ کې چکرې لګی نو چې ما ورته وکتل ما ته یې مخه کړه ما ورته وی حضرت الله د سره څه وکړه وی چې الله ته ور مخامخ شم نو داسې رپېدم لرزېده زما وجود چې خدایه ته به ما سره څه کوې زما وروڼو والله چې الله ته ودرېدل ډېر ګران کار دی وی ما ته الله وفرمیل چې احمده مه یېرېږه تا زما د قرآن د مخه تکلیف تیر کړی دی نو یو انعام در کوم داسې انعام در کوم چې ما سوا د پیغمبر نه مې د انعام بل چاله نه دی ورکړی خدایه څه انعام به وی الله راته وفرمیل چې احمده ما سره چې چام خبرې کړي دي ملاقات یې کړی دی من وراء الحجاب د پردې نه پورې غاړه یې کړی دی او تا ته دا خپلې پردې لر کوم زما دې مخ ته نیغ نیغ وګوره دا د قرآن د مخ وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره
قیامت پر ورځ جنت کې بعضې مخونه به خوشحالې او الله ته به ګوري. نو چې مسلمان مړ شي او نیک عمل او القبر روضة من ریاض الجنه، قبر یې د جنت باغچه شوه.